راشد خان په شلوریز فارمټ کې د پخواني لوبډل مشر نوروز منګل 14 کلن ریکارډ مات کړ. د افغانستان د ملي لوبډلې د شلوریز فارمټ برحاله لوبډل مشر راشد خان د ایرلند پر وړاندې د هیواد د پخواني لوبډل مشر نوروز منګل 14 کلن ریکارډ مات کړ. خان پرون د ایرلند پر وړاندې په توپچونه کې په 4 اورونو کې د 19 منډو په ورکولو سره د ایرلند 3 لوبغاړي پاول سټرلینګ، کرټس کیمپر او ګریټ ډیلني آوټ کړل. دا د افغانستان لپاره د شلوریزو لوبو په تاریخ کې د لوبډل مشر په توګه د راشد خان تر ټولو غوره توپچونه ده. بل لور بیا نوروز منګل 14 کاله وړاندې په 2010 کال کې د ایرلند پر وړاندې د لوبډل مشرۍ پر مهال په توپچونه کې په 4 اورونو کې د 23 منډو په ورکولو سره 3 لوبغاړي سوځولي وو. او په همدې حال کې راشد خان په شلوریز فارمټ کې د خپل لوبیز ژوند 350 وکټې پوره کړې.